یاره بیګا داسې افغانانو ډېر غټ غوبل لاغستې دي موږ د پاکستان نه میچ وګټو. افغانانو پاکستان په دنیا کې واحد هغه ملک دی که نه چې ستاسو افغانانو نه د غڼ په زور باندې دا ټکه پورې خاوره نیولې ده. په تاسو کې غیرتي ننګ او پختي ده پکې که نه پاکستان نه خپله خاوره والی. اول خو د ټولو افغانانو ته د غټ اختر څلورمه ورځ ډېر مبارک وي، ځکه نن زمونږ د اختر څلورمه ورځ ده. بیا زاید په دې ویډیو کې ویلې وای پاکستان هغه واحد ملک دی چې افغانستان نه په زور دا ټکه پورې خاوره نیولې ده. زاید پاکستان درته زه معرفي کوم. پاکستان هغه واحد ملک دی چې د ټولې دنیا نه ډېر قرضداره ده. پاکستان هغه واحد ملک دی چې هر وزیر اعظم راغلی نه وي 3 کاله قید پې ختلی. که هغه نواز شریف راغی 3 کاله په جیل کې و، که هغه عمران خان راغی و 3 کاله په جیل کې دی. ته په دې ننګ و غیرت مه کوه، دا ټکه پورې خاوره ده. که تا کې ننګ وي، که تا کې پښتو وي، که تا کې غیرت وي، ته د خپل هغه وزیر اعظم را خلاص که چې دا 3 کاله کېږي په قید کې دی، 3 کاله جیل پې ختلی ده. ټول عمر هم دا تا پې لایک واخیستل، ټول عمر دا تا پې مشهورتیا پیدا کړه، ټول عمر دا تا پې فالو واخیستله. عمران خان دسې او عمران خان هسې جړه تا پسې وکړله، خوله تا واچوله، بیرغ په ګیمو کې تا واچو. ورشه ته د خپل لیډر باندې غیرت وکړه، هغه را خلاص کړي. داسې د یو ملک هغه ماته وښیي چې هغه بندي شوی د تاسې دا سویم لیډر دی، دا سویم وزیر اعظم هم ده چې اوسه پورې په هغه کې ده په جیل کې. ته د په خپل لیډر باندې غیرت وکړه. که تاسو ځان ته دونه پښتانه وای، که دونه غیرتیان وای، که دونه نران وای، او تاسو چې بیا د اټکه پورې خبره کوئ، په کومه موږ هغه اټک ونیسو، هغه اټک خاوره خو تاسې داسې لړلې نه ده چې هغه موږ لا ونیسو. په هغې موږ غیرت وکړو، په هغې موږ ننګ وکړو. په هغې که تاسو ټول فاشخانې اقبال پلازه تاسو په اټک کې دغه پېښور خاوره کې هغه کړې ده، هره بده بلا وه چې تاسو پکې لا نه ده کړې. بله بیا درته ووایم د لوبې چې تا ویل افغانانو څه لوبه وګټله، دا خوشحالي به زموږ ته عمره هیره نه شي، او دا خفګان به تاسو د عمر نه هیر نه شي. دا منګه لوبه نه ده ګټلې، دا منګه ورلډ کپ درنه ګټله ده، او زور یې دونه درکړی ده، زور یې دونه درکړی چې دا د بیک ګراوند میوزیک نه دې پته لګي. پوه شوې؟ دا دې واخله جواب.